لږ مې ویډیو کړه. دا نورعلم صاحب کور دی چې دا نیم شته دی او نیم نشته. دا ورسره د بریا بانګله چې کې مالیدا شي دا د پروفیسر عطاالله کور دی. دا بانګله روغه دو او نور د کور ډېر باد حال دی. دا کیم زه نور سچویشن چې د تاوشایو دا ګاون ګډوای دی. دا د وزیرستان یوه واړه ټکوړه دو خو الحمدلله الله تعالی چې دا ته یو کیم حسن ورکړی دی. دغه امیش سره الفاظ نشته. که د جنگل په لیول یې کسې او که د سهولیت په لیول یې کسې په جنگ ناوالی په دا کلی شي د ټلیفونه سهولت چا په ډېرې کمې علاقې شوه بجلی سهولت دا نورعلم په خپله دی. دغه شایع سره دی ډېر پریشان دی. خپل د د شکل دا وشایي چې د ده حالات نه دي چې ده کې ما خوښي محسوس کوله چې یاره د مو کور کلی د مو علاقه په ښه پوزیشن شوي. دا د دا الفاظ دي چې د میژ کلی یا پیرا وزیرستان دا یو سل کلا واپس لوړي. مختلف شعرې باندې د زړه نه او داس کیسې وتلې چې هغه کیسې یا د دا الفاظو دا عکاسي کوله دا یې نه غږېدي او د ده دننه سچویشن یا د دننه کیفیت ډېر عجیبه عجیبه الفاظ استل چې انتهایی د پریشانۍ او د دوک ولاوي د خپل علاقې پورا خصوصا د کوم ماسی د پورا دا ډېر عجیبه غوندې الفاظ وي. کله زه تاسو ته وښایم دا د ډاکټر فخر زمان دی. کوم سرنخیل فقیر سره تعلق لري. د دغه او د ګاون ګډاوي په مانس شي دا مځکه دو د تای د کاشت کولې او دا کیم نورعلم چې ویلوړ دی په یوه سایډ د کاشت مځکې دی او په بل سایډ انا دی دو چې دا ته یایي بدرلګاډ دغه یې بنه او دا مځکه سیراب کې دا جوور او غنم مختلف سبزی د دغه خلکو گزاره په دغه شایینه باندې کوله. ویس دا حال دی چې دا جنګلي وشه په دا باندې شوی دی. نور خو سچویشن د پیرا وزیرستان توسه مخامخ دی. میش کوشش دا کوي چې یاره د ګاون ګډاوي د وزیرستان د دغه واړې کې کلی لږ حالات توس مخشې میش پیش کی. دا د مځکې پیرا سچویشن دی د لار سایډ دی چې دو کم سے کم کیم سایډ زه تاسو ته جوتاوم دو 50 کنال نه د پوساوي کم نه دو او زه دغه بل سایډ طرف ته د تا کوشش کوم چې دا بار بدر بریج نمبر 2 پل هغه سکول یا پانا د بریا شپشتین روچی په دا سایډو کم سے کم 150 کنال قابل کاش مځکه وي. دا د چینوره ونې دي او په ډېر کوشلي پوزیشن شي دي چې ویس دا وخت د خزان دی د خپل پخې دا شایینه تیار. زه د ګاون ګډاوي په باره کې معلومات د تاسو سره شیر کوم. ویس د میش د واپسۍ پروګرام دی د ګاډي انتظار دی. زه خپل حالات په کیم الفاظ چې درته بیان کوم چې میش د دغه خپل کلی نه په
انتهایی پریشانۍ حالات شوه وځي ځکه چې د میش کورینه د پنډاول قابل نه دي د یوې سهولیات چې میش ته د ډېر لرې نه پایپ لاین په سناټه ترشه لګېدلی و او د هر سړي په کور شو نالکۍ بلکې د دی د په باترومي نه شه لګېدل یوې فواره سیسټم و دا په وزیرستان شه د ډېر کمې خلکې و الحمدلله د میژ هو آ سیسټم بالکل ختم دی کورینه ختم دي او د کورې شه دننه یو د جنګل حالات پیش کوي لکه زه چې کوم په د مځکه شه ویلوړ یم او د مځکې حالات اوس ته وښایو چې دا د وښه د جنګلي بیټي نه بالکل ډاک دي د هغه سیچویشن د میش کورینه ها پیش کوي د کورې حالات انتهایی بادای او زه د خدای نه سوال کوم چې یا ربه یو ځل بیا زه خپل رب ته دا سوال کوم چې ربه یو ځل بیا د میش په کلي سره د نږدې کلي او په پیرا وزیرستان باندې د خوښۍ وختینه د خوند وختینه ربه یو ور بیا روالې چې دا د میش پیرا کلي د خپلې رشته دارونه د عزیزونه د ملګري سره دا کلي بیا ابود وي هغه محفلینه هغه سیباتینه هغه یو د خوښۍ ماحول وي رب خو کړای شي او زه خپل حکمران ته دا یو میسج دغه ویډیو په ترو کنوې کوم چې مهرباني وکړئ دغه خلک چې کوم حقوق دي دغه د غبن د کرپشن نه بالاتر شي دغه څومره هتو څخه خدمات کړای شي چا یا د روډ په حواله سره دو چا یا د بجلی په حواله سره دي د فون په حواله سره دي خصوصا د امن و امان په حواله سره دي میش پاکستانی او پاکستان دی میژه دی خپل مل د پورو میژ مخشه حق قربانای کړي بیا به حق وي او لہذا توس میشتا امرات روکي چا د میژ حقوق جوړیږي